بسمالله الرحمن الرحیم. د نن ورځې ویډیو دا چې څنګه کولی شو د خپل عکس څخه مزاحم شیان لرې کړو. نو مکمله طریقه یې په دې ویډیو کې کتلی شئ. نو مثلا نه غواړو د خپل عکس سره د چا عکس پاتې کړو یا کوم څه مو خوښ نه وي هغه لرې کړو، لکه په دې عکس کې چې عکس مو لرې کړ. نو دا ډیره اسانه طریقه ده. نو لومړی د خپل موبایل پلی سټور ته راځو. د خپل موبایل پلی سټور خلاصو. کله چې د خپل موبایل پلی سټور خلاص کو په هغه کې لیکو unwanted object remover. نو دا انسټالوه اوپن کوئ. کله مو چې دا اوپن کړ نو دلته انټرفیس پیدا ډله ول راشي د پلس علامه باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو په دا کې کویک ریموو ته راځو. کویک ریموو د نور اپشنان هم د کویک ریموو باندې مو کلیک کوو. کله مو چې کویک ریموو خلاص کړو راسن موږ خپل ګیلرۍ ته ځو. نو په خپل ګیلرۍ کې مثلا دا عکس ده، زه اوس د دوهم لوبغاړی ورڅخه لرې کوم. نو کله مو یو عکس چې یو څه نږدې کړه دا سایز دی چې په څومره اندازه سایز کې باید دا رنګ پرې ورکړل شي. سیټینګ ته راځو. مثلا دلته وګوره دا رنګ ده. نو کله مو چې هغه عکس یا ځای چې نه غواړئ چې عکس کې در سره راشي په سره رنګ یې په رنګ کړئ. نو بیا کله مو چې په مکمل ډول په رنګ سره رنګ کړ نو پرېږدئ خپله به لرې شي. نو تاسې اوس وګورئ چې هغه دوهم عکس د لومړي لوبغاړي څخه لرې شو. نو دا ډېره اسانه طریقه ده چې نه غواړئ د بعضې چا عکس یا کوم څه چې ته نه غواړې ستا سره په انځور کې راغلی وي چې لرې کړې، نو په ډېرې اسانۍ سره یې د خپل انځور څخه لرې کولی شي. نو دغه ویډیو او دته ورته نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې زموږ سره زموږ په چینل کې کتلی شئ. او که چیرته زموږ په چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. نو زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب او شیر کړئ. د خدای په امان.